سلامونه او نیکې هیلې ټولو درنو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. غواړم چې په یو موضوع یو څو خبرې تاسو سره شریکې کړم. هیله من یم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. که تاسو ته خپل ځان ارزښت ولري نو دا 2 نقطې له یاده مه باسئ. لومړی دا چې چیرته چې ستاسو اوسېدل او نه اوسېدل هیڅ فرق نه کوي، ضرور نه ده چې تاسې هلته واوسئ. چیرته چې تاسې نشئ کولی پرمختګ وکړئ، هغه ځای ته هیڅکله مه ځئ چې ستاسو په ژوند کې رول نه لري، تاسو ته په دې دنیا او په هغې دنیا موفقیت نه درکوي، تاسو سره د اخلاق له نظره مرسته نه کوي، نو د داسې ځایونو نه تل ځان لرې ساتئ. حقیقت کې زموږ اوسېدل په داسې ځایونو کې موږ ته توهین دی او زموږ نه اوسېدل موږ ته بیا ارزښت راکول دي. که تاسو ته خپل شخصیت خپل ځان ارزښت ولري نو دا مسایل له یاده مه باسئ. دوهم دا چې هیڅکله داسې ځای ته مه ځئ چې تاسې پوهېږئ زما عزت ته ضرر رسیږي. چیرته چې بد و رد وي، چیرته چې بدې خبرې وي، بې ځایه بې فایده خبرې وي، چیرته چې کم فکره کسان وي، تل دې داسې ځایونو نه ځان ساتئ. موږ ته خپل ژوند، خپل ځان، خپل کار، خپل د ژوند برنامه او خپل هدف مهم دی. نه دا چې نور کسان او نور اشخاص موږ په خپل ژوند کې موږ ته توهین وکړي. او د دې مراحلو سره دا مراحل هم له یاده مه باسئ. لومړی دا چې په هر ځای کې لږ راښکاره کیږه، خو باارزښته واوسه، قدرمند واوسه او ځان ته ارزښت ورکړه. دوهم دا چې کوشش کوه داسې ځایونو ته ځه، خصوصا مجلسونو ته چې ته پوهېږې هلته زما ځای دی او هلته ماته ارزښت راکول کیږي او زما قدر کیږي. او دریم دا چې کوشش کوه د داسې ځایونو نه ځان لرې ساته چې ته پوهېږې هلته داسې اشخاص دي چې زما عزت ته صدمه رسوي. نو درنو لیدونکو، هیله من یم چې زما د خبرو نه تاسې ستړي شوي نه یئ. تر بیا او تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارمه. ښه وخت، ښې چارې او د الله په امان.